داسې سنایپر والا کوم به چې په یو وخت کې د ټوپک د نوم نه نفرت کو اخر څه شي دی دومره بېرحمه قاتل جوړ کو. راځئ چې دا کهاني د سر نه وورو. د کهانۍ په شروعات کې د یوکرین یو ښځه خاوند دی چې هغې په یو کلي کې خوشحاله زندګي تیري. دغه سړی په سکول کې د ریاضۍ استاد او د ښځه د لرګي نه بوتان جوړي. په سکول کې به ټولو وړو د دې میکولا عزت کو علاوه د یو الک نه د کم نوم چې ایوان و هغه د یو مالدارې کورنۍ نه و. هغه به د دې استاد پورې ټول ورځ خاندل چې دی غوسه شي او په ما باندې لاس اوچت کړي او دی د نوکرۍ نه وباسي. خو دغه میکولا به چرې هم نه غوسه کېدو. یو ورځ دا میکولا سکول ته راځي چې دته په لاره کې پته ولګي چې روس په یوکرین باندې حمله کړې ده. کله چې دی ماښام کور ته راشي نو دته ښځه وایي چې زمونږ یو ماشوم کېدو واده دی. دې دواړو ډېر زیات خوشحاله شي. د سهار چې دی سکول ته ځي نو دی یو دوه سپایان په لاره کې وویني. دی وی کېدی شي د پوجیانو یونیفارم بدل شوي. کله چې دی سکول ته راشي نو په سکول کې یو ماشوم هم نه وي. په ټي وي باندې دی په خبرونو کې ووري چې د روس پوج یوکرین ته دننه راغلی دی. دی پوه شي چې کم پوجیان ما سار لیدلي نو دا د روس و. د ده ښځه په کور کې یوازې وه. دی په سیکل باندې د کور طرف ته ډیر په تیزۍ سره را روان شي. دکې دواړو اسپایانو د ده ښځه راګیره کړې وه. دا میکولا د هغې را بچ کولو کوشش کړي. هغه ورته سوال وکړي چې زما ښځه د ماشوم بیماره ده خو هغه اسپایان د ده خبره ونري. د ټول کور تالاشي واخلي. کله چې په کور کې هېڅ ونه مومي نو د غوسې نه دکه دواړه اسپایان د دې کور ته ور ورته کړي. د ده دا ښځه چې د خپل کور په سوځېدو باندې وویني نو دا یو ګټه راواخلي او د اسپایي پې وولي. په جواب کې دکه اسپایي د په دې ښځه باندې ډز وکړي او غمړه شي. د میکولا د خپو د لاندې نه ځمکه وتښتي. هغه د خپلې ښځې سره ناستي او ډېر زیات ورته جاړي. یو څو غنټې پس د ده مدد له د یوکرین پوجیان راشي. د ده مدد وکړي. د سره دا ښځه ښخه کړي. په دغه ورځ باندې د میکولا بلکلي مات شوي. د سره اوس نه کور و نه ښځه وه او نه ماشوم. د په زړه کې اوس صرف یو خبره وه د خپل خاندان بدله اخیستل. دا کم دوه سپایان چې د ده مدد وکړي نو دې ته وایي چې زه د یوکرین په پوج کې پاتې کېدل غواړم ما ځان سره بوځئ. کله چې د پوجیانو سره ځي نو د اکا بوت ځان سره راواخلي کوم چې د ښځې جوړ کړي. کله چې د پوجیانو سنټر ته ورسي نو د یو افسر په ده باندې شک شي چې کېدی شي د روس جاسوس دی. چې کله ورته د میکولا خپله ټوله کهاني ووري چې څنګه د هغه ښځه او د هغه ماشوم یې مړ کو نو دغه افسر دی په پوج کې واخلي. د میکولا یو عام سړی و. د چېرته ټوپک له ګوتې هم نه وي وړی. په ټوپک جوړولو کې ډېره ټولو نه اخرې ته او ټولو خلکو به د پورې خاندل خو ده به محنت نه بس کو. کله به چې د ماسخوتنې دا نور خلک وده شو نو ده به ځان له پریکټیس کو. د ماسخوتنې دی یو افسر ته وایي چې د نن نه پس په ما ته کارغه وایي. هغې ټول ور پورې وخاندي. افسر ورته وایي چې دا کوډ نیم داسې خلکو ته نه میلاویږي. دا به ته ګټې. یو ورځ اعلان وشي چې د سنایپر والا کسانو کمې دی. دا میکولا هم پاسي. ټول خلک ور پورې خاندي چې ته تر اوسه پورې ټوپک نشي جوړولی. دا میکولا چیلنج قبول کړي. په سترګو ورله پټۍ وتړي او د 20 سکندو په ځای باندې دی په 18 سکند کې د ټوپک کولو کی او بیا بند کی. دا ټول ډیر زیات حیران دي. په اسانه باندې هیڅ نه ملاویږي. دله یو زوړ ټوپک ورکی او د ملګرو لا نوې ټوپک ورکی. د توای چې ځان ثابت کا. دا سینیر ورته وای چې د ټریننګ سخت اصول دي چې سم اوشي ته د خپل ځینا یو انچوم نه خوځي. میکولا دغه امتحان هم پاس کی. ولر د خواږه تیریږي خو دې یو انچوم اونړه کی. یو بل امتحان و چې پای کې به درته صرف یو پیر نه خو خولا او بیا به در لسترګي پټولي. ټول پاس کی خو د میکولا دا نه په لږ ځای کې پاتې شي. ټولو ته پته یې کدلې نوې ټوپک ورکړی نو دی به ضرور کامیاب شو و. د ټولو نه زیات ګران امتحان و. د ماسخوتنې د اور په رڼا کې نښه لګول. ټول ډز وکړي څوک پکې کامیاب نشي. دا میکولا ډز ونه کړي. د ریاضۍ استعمال وکړو. د اور په رڼا باندې اول دا فاصله ناف کړه او چې کله بیا په دویم ځل باندې رڼا پرېښودله د یو صحیح نښه ولګوله. څوک هم کامیاب نشو علاوه د دې میکولا نه. ادکر وز باندې دته د خپل خوخي کوډ نیم ملو شو کارغو. د ټریننګ مکمل کېدو نه یو څو ورځې بعد اصل میشن شروع شو. په یو چوکۍ باندې د روس پوجیانو قبضه کړې وه. د دې میکولا راټیم پوزیشن واخلي. د یو گاډي د کلته تیر شي. د روس پوجیان د هغې تالاشي واخلي او دای پاسپورټ یې چک کړي او بیا هغې وولي. د کارنل حکم چې کله دې سنایپر والا ته ملو شي نو دې د کټول روس والا پوجیان وولي او د دې لومبي میشن کامیاب شي. کله چې دی واپس راځي نو دې ته پته ولګي چې د دې نور ملګري په یو بل میشن کې ویشتې شوي دي. د روس یو خطرناک سنایپر والا هغې ټول ویشتې دي. د هغه نوم سیری و. یو څو ورځې پس په یو بل میشن کې د میکولا هغه
خپل روان شاګرد وویني د کوم نوم چې ایوان یې اوس د روس په پوج کې نوکر شو و. د میکولا ته حکم ملو شي خو د لاسونه رپي. هغه ورته وایي چې زه خپل شاګرد نشم ویشتلی خو هغه جذبات یو طرف ته کیږي او د بارود په یو سرنګ باندې ډز وکړي او یو غټه دماکه وشي او دا کې الک سره چې کم نور ملګري هغې ټول مړه شي. دا کرنل ورته په غوسه کې وایي چې تا ولې دومره ناوخته کو. دا میکولا ورته وایي چې هغه زما شاګرد و. دا کرنل یې پوه کړي چې دلته د ستا شاګرد نه دی، د ستا دښمن دی. په خپله خوښه باندې د روس په پوج کې شامل شوی دی. د دې کرنل او د دې میکولا په منځ کې اعتماد ډېر زیات په یو بل باندې سیوا شي. دا کرنل ورته یو ورځ د خپل ټول خاندان تصویر وښیي. هغه ورته وایي چې زما زامنو ته پته نشته چې زه په پوج کې یم. ما هغې ته ویلي چې زه یو بزنسمین یم. میکولا ورته خپله ټوله کیسه وکړي. هغه په ژړا شي خو دا کرنل یې پوه کړي. په بله ورځ باندې یو بل میشن و. د روس پوجیان په یو لاره باندې تیریدلو والو. دوه سپایان دې وویني. د میکولا نظر په دې یو باندې ودرېږي. دا اکا سپایي کوم چې د هغه ښځه ویشتي دې د دې کرنل نه د ډز اجازت وغواړي خو هغه یې منع کړي. بیا ترې وغواړي هغه بیا منع کړي. دا میکولا په خپلو جذباتو باندې قابو نه ساتي او دې ډز وکړي او هغه سړی وولي. اوس دښمن ته د دې د لوکیشن پته لګېدلې وه. دکلته د روس هغه خطرناک سنایپر والا سیری موجود و. د دې نه مخکې چې کرنل هغه مونته و دې دا کرنل په سر باندې وولي او هغه مړ شي. میکولا وایي چې دا زما غلطي را په دغه کې ډزو او بمبارۍ دوران کې دې د کرنل د فلاش واخلي او بیس ته ووسي. هغه د دې خپل ځان ذمہوار ګڼي. هغه قسم وخوري چې زه به رده بدله اخلم. په بل میشن کې د دوه مقابله د روس یو دوه سنایپر والا سره دې دا یو وولي خو په خپله باندې دې په مټ باندې ولګي. په زخمی حالت کې دې دا بل وولي. دې آرام کې چې په دغه ټایم کې دته خبر ملو شي چې کرنل چا ویشته او د هغه نوم سیری دی او تر اوسه پورې د هغه یو نښه هم غلطه نه راتلې. هغه د دې نه مخکې د یوکرین شپږ سنایپر والا پوجیان ویشتو او د هر یو پوجي چې ویشتې دی د هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړی را چې د یوکرین د پوجیانو حوصله ماته کړي او هغه همیشه د یو ځای نه شکار کی. خپل پوزیشن چرې هم نه بدلی. دی پلین جوړ کی چې موږ به دوه ټیمونه جوړ کو. یو به د مخې نه حمله وکړي او بل د شانه. په دغه کې اله ګوله کې به د میکولا د بلډینګ ته وردن نشي او دا سیری به وولي. دا میشن شروع شي. میکولا په خاموشۍ سره دغه عمارت ته وردن نشي. دوه د روس اسپایان دی وولي. د خپل ټیم لا سیګنل ورکي بار ډزې شروع شي. دی سیری ته مخصوص شي چې څو مسله خدا د ملګری تل راپورټ نه ورکي. دی چت ته بر لاړ شي. الته کې سنایپر والا د مخکې نه مړ پروت شي. په یاره کې هغه د بیک لپاره رینګ وکړي. هغې ورته وایي چې 10 منټه به لګي. دا سیري چې کله خپل پوزیشن ته واپس راشي نو دی په میز باندې یو بوت وویني. دا حق کوي کوم چې د میکولا ښځې جوړ کړی و. د دې نه مخکې چې هغه په سپوه شي د میکولا هغه په چاقو باندې ووخي او مړ یې کړي. کله چې د بل سنایپر والا اواز ووري د میکولا ورپسې ګرنیټ وولي او هغه هم ختم کړي. لږ ټایم بعد اکا کسان راشي کوم چې سیري راغوښتي و. هغې ته پته نه چې سیري مړ شوی دی. کله چې هغې رابطه وکړي نو د میکولا دغه کال اوچت کړي. هغه ورته وایي چې تاسو ټول اوس مړئ. د میکولا د ټرک ته ډرایور وولي. په دغه ټایم کې دا ټول پوجیان د دې ټرک نه وتښتي. هغې ته پته نه چې د یوکرین والا سنایپر والا پوجیان دي ته دغه کلته پټ دي او دوی ټول وولي. د دغه میشن مکمل کېدو نه بعد د میکولا د خپلې ښځې قبر خوا راشي. هغه ورته وایي چې ما تا سره کومه واده کړې وه هغه ما پوره کړله. ما د خپلې ښځې او د هغې کرنل قاتلان مړه کړل او په دغه ټایم او د ښځې قبر خوا کې دا قسم وخوري چې زه به تر اخري وخته پورې د خپل ملک خدمت کوم. او دا کهاني دلته ختمه شي. که ویډیو هم خوښه شوي نو یو ښکلی غونته کمنټ وکړئ. ویډیو د اکثر لایک کړئ. چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په بله ویډیو کې.